بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام په خبر یو نظر کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، نن د ګل ورځ د رمضان المبارک 21مه او د می 22مه نیټه ده او زموږ سره نن د مشرق اخبار په مهمو خبرونو باندې د تجزیې لپاره په سټوډیو کې موجود دي سینیر صحافي او تجزیه‌نګار ساجد ټکر صاحب. ټکر صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. تھینکس ارشاد. څنګه له ټکر صاحب روزه څنګه روانه؟ بس شکر دی، روانې دي او د شمېر ورځې پاتې دي. الله دې وکړي دا هم په خیر خیریت تېرې شي. صحیح، مهرباني. د ټول نه مخکې ځو د مشرق اخبار سرلیکونو باندې یو نظر. عمران خان چې کوم دی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب هغه مودي ته کال کړی دی او هغې ته یې په وزیر اعظم او په دغه کامیابۍ باندې مبارکي ورکړې ده. دغه شانې بل خبر موږ سره چې مهم دی نو هغه چینی نایب صدر اسلام آباد ته را رسېدلی دی. په پاکستان قیادت سره هغه ملاقاتونه کړي دي. دغه شانې د 15 معاهدو باندې د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم دی نو په هغې باندې دستخطونه شوي دي. چینی نایب صدر ته د پاکستان د ټول نه چې کوم لوی سیول اعزاز دی نو هغه هم ورکړی شوی دی. موږ سره بل خبر، حکومت په آنلاین سروس ټیکس کې د 18.15% کمی اعلان کړی دی. دې نه به چې کوم آنلاین کمپنیانې دي هغې ته فایده رسي. دغه شانې د خیبر پښتونخوا د بجټ حجم چې کوم دی نو هغه به 4 کربه او 15 ارب روپۍ وي. د هغې لپاره چې کوم سټریټجي پیپرز دي د هغې منظوري ورکړی شوې ده. او سټیټ بینک د ایمنسټي سکیم چې کوم دی نو هغه منظوري ورکړې ده او بهر ملکونو کې چې کوم پیسې دي نو هغه به د پاکستاني کرنسۍ کې چې کوم دی نو هغه پاکستان ته راځي. دغه شانې د 400 کې د ځمکې په تنازعه باندې ډزو پیښه کې 3 رونه چې کوم دی نو هغه وژلی شوي دي. دغه هم موږ سره یو خبر دی. بل خبر، 2 ځوانان چې کوم دی نو هغه په دریای سوات کې میان نیول او دغه ډوب شوي دي. دغه هم بده پیښه دغه موږ سره خبرونو کې شامل ده. په قبایلي علاقو کې چې کوم انتخابات دي د هغې شیډول چې کوم جاري شوی او بیا په سینټ کې چې کوم د هغې قومي اسمبلۍ نه د هغې ترمیم وشو پای کې، خو د هغې نه پس یو ځل بیا صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې د دغه شیډول مطابق په 2 جولای چې کوم دی نو هغه دغه انتخابات کولو فیصله کړې ده. او دغه شانې سرکاري ملازمان چې کوم دي نو د بجټ نه مخکې تنخواګانو کې د زیاتولو لپاره چې کوم د هغې د درنې ورکولو باندې غور شروع کړی دی. او وایي چې که فرض کا مخکې نه دوی درنه ورکړي نو کیدای شي دغه د دوی چې کوم دغه بجټ کې تنخواګانو کې اضافه ده دغه وشي. نو هغې د درنې کولو چې کوم دی نو اشاره ورکړې ده. دغه شانې هغې غور شروع کړی دی. بل خبر موږ سره دی چې ټول ملک کې په لکونو چې کوم فرزندان اسلام دي نو هغې د پرون بیګانه چې کوم دی نو هغه په اعتکاف کې ناست دي. دغه شانې 10 ورځې به دوی دغه اعتکاف کې تېروي. موږ سره بل خبر، مهم خبر چې کوم دی نو هغه د تحریک انصاف چې کوم احتساب ناره وه نو فواد چودري صاحب وایي چې هغه ناره چې کوم دی نو هغې پوره کړې نه ده. د شهباز شریف صاحب خاص کر هغې ذکر کړی دی. دغه شانې هغې وایي چې اپلیکیشن تیار شوی دی او یو بل مهم اعلان یې کړی دی چې په 5 چې کوم جون دی نو په هغې باندې به اختر وي. دغه شانې په گورنر هاوس کې د یتیمانانو لپاره چې کوم یتیمانان بې اسره ماشومان دي د هغې لپاره یو تقریب شوی دی. گورنر صاحب وایي چې دا یتیمانان او بې اسره چې کوم ماشومان دي دا زموږ د ټولو مشترکه ذمهواري ده. او صوبایي بجټ کې د تعلیم لپاره د 1.8 ارب روپۍ مختص کولو چې کوم دی نو تجویز مخې ته راغلی دی. موږ سره دغه شانې کارټون هم زموږ د پروګرام حصه ده او یو کتاب باندې به هم د ټکر صاحب تجزیه اخلو. خو د ټول نه مخکې ځو لومبي خبر طرف ته. ټکر صاحب، بھارت کې انتخابات وشو، مودي چې کوم دی یو ځل بیا هغې کامیابي ترلاسه کړه. عمران خان صاحب اول ټویټ پیغام کې ورته مبارکي ورکړه، بیا ورته فون کړی مبارکي ورکړله. په دې ټول لا کې په کوم نظر تاسو ګورئ د پاکستان چې کوم جیسټر دی؟ ډېره مننه ارشاد صاحب، تاسو ډېر ښکلی خوندور یو خلاصه وړاندې کړو. د هغې نه پته لګي چې کم خبر کم ځای کې د هغې اهمیت څومره دی. ما ته هم اندازه وشوه. ماشاءالله ستاسو انداز ډېر ښکلی دی. الله دې همدغه شان ستاسو کامیابي نصیب کړي. تر څو چې د عمران خان د دې ټلیفون کولو مودي ته چې هغه اوس نامزد کړی شوی هم دی د وزارت عظما دپاره د هندوستان، ځکه چې هغه په 2یم ځل چې کوم ووټونه وسو شو او مطلب یې په هغې کې هغه بریالی شو. د هغه جماعت هم چې کوم دی بي جے پي او د هغې اتحادیانو هغوی زیات ووټونه واخیستل. نو هغه به اوس د 2یم ځل لپاره وزیر اعظم جوړیږي. که وګورو نو د خبر نوعیت ته، د دې اهمیت ته، بیا د وزیر اعظم عمران خان هغه ته د ټلیفون کولو نو ارشاد صاحب یو خبر وي، هغه محلي خبر وي، سیمهیز خبر وي، لوکل خبر وي او د هغې خپل یو امپورټنس، یو اهمیت وي. یو قامي خبر وي
نیشنل لیول باندې د هغې یو اهمیت وي یو چوکاټ وي یو نړیوال خبر وي دا خبر چې کوم دی نو دا د انټرنیشنل امپورټنس یو خبر دی ځکه چې دواړه ګاونډي ملکونه یعنی پاکستان او بھارت دواړه اټمي قوتونه دي او تاسو به په نظر کې وي چې د فروری په میاشت کې کومه د پلوامه پیښه رامخته شوې او د هغې نه وروستو د دواړو ملکونو ترمنځ کم تاوتریخوالی سیوا شوی او مطلب دا چې د هغې له وجې نه صرف پاکستان او بھارت بلکې دا ټوله سیمه او ټوله نړۍ هغه الرټ شوې وه ولې ځکه چې دواړه اټمي قوتونه دي او لږه شانتې څه هم غلطي هغه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې د ټولې سیمې دپاره د لوی خطرې سبب هغه جوړېدی شه بهرحال هغه یو ټایم پیریډ هم چې کوم دی نو ټولې نړۍ وکتو دواړو ملکونو هم چې کوم دی نو دغه وکړو بهرحال په هغه دوران کې هم د پاکستان چې کوم ګامونه یا د پاکستان اقداماتو د حکومت لخوا نو هغه ډېر د ستاینې وړ و ټوله نړۍ کې د هغې یو توصیف او صفت شوی و چې څنګه هغوی د حملې په خیال راغلل د هغوی جازونه او پاکستان د هغوی یو جاز راوغورځو بله خوا پرېوت او د هغوی یو چې کوم پایلټ و هغه گرفتار کړی شو بنندن نو بیا د هغه واپسي د جذبه خیر سګالۍ د لاندې هغې یو ډېر ښه او مهم رول په یو داسې ماحول کې ولوبو چې هر طرف ته جذبات وو پوه شوئ او مطلب یې چې هغه دشمني ډېره زیاته اوچته تللې وه د پاکستان لخوا هغه وخت کې بیا زموږ سیاستدانان زموږ سیاسي جماعتونه زموږ د حکومت دوی لخوا یا زموږ د آرمي لخوا چې کوم اپروچ و نو هغه ډېر زیات مثبت و د هغې ورو هغه نتیجه دا وشوه ګینې مودي خو دې ته تیار و چې هغه الیکشن ګټي نو د دې لپاره هغه هر څه کولی شي دغه بیا وروستو ستاسو په علم کې ده چې څنګه د هغوی آرمي هم ومنله او د هغوی وزیر خارجه چې کوم دی سشما سوراج هغې هم ومنله چې یاره مطلب دا هغوی خو اول دعوې کولې چې دومره سوه کسان مونږ هلته هیټ کړي دي او دا مدرسې او دا هغه دا هېڅ هم نو په ګراونډ باندې د هغوی ثبوت راوړی شه بیا ورو خبره ومنله بهرحال دا ټوله ډرامه او ټکر صاحب په دې ځای کې به صرف موږ د میډیا هم خبره وکړو د پاکستاني میډیا چې کوم و د هغې کردار او بیا د انډین میډیا چې کوم وه ډېر منفي کردار هغې ادا کړی د پاکستان میډیا ډېر مثبت کردار ادا کړی چې د هغې چې کوم زموږ د فوج ترجمان دی هغې هم دغه وکړو چې په یو ډیس ټینشن ماحول کې د دې چې د میډیا کوم کردار و هغه ډېر زیات ویری ویلډ پوینټ اینډ ګډ پوینټ حقیقت دا دی چې هغه دوران کې زموږ کوم د هغې ملک میډیا ده بیا زموږ خپله میډیا ده د دوی کردار سړی رایاد کړي نو ډېره میچورټي د پاکستان میډیا ښودلې وه مطلب دا چې هغې طرف ته د هندوستان میډیا چې په کم ټون کې لګیا وه د هغوی چې انداز کمو ستاسو به یاد شي چې د هغوی چې کم سټوډیوګانې وي نیوز رومونه وو هغه مکمل کیموفلاج کړی شوي وو هلته مکمل د جنګ یو ماحول جوړ کړی شوی و مطلب یې چې اینکرانو د آرمي کپړې اغوستې وي ټینکونه پکې ګرځېدل او میزایلې وي او ګوله بارود وو مطلب یې چې حکومت یې دې ته هڅوو چې یاره تاسو اټیک وکړئ که اوس نه کوئ کله به کوئ بل طرف ته د دې طرف نه د امن نارې وي چې امن له مقور کول پکار دي او یو ډېر پریکټیکل او ډېر عملي توګه باندې او ډېر حقیقت پسندانه خبرې کېدې چې یاره که مطلب دا جنګ کېږي نو په جنګ کې به د چا نقصان وي او څومره لوی نقصان به وي ټیک شو دا ټولې خبرې کېدې نو ستاسو خبره بالکل په ځای ده چې په هغه وخت کې د دواړو ملکونو د میډیا که مونږ یو تقابلي جایزه اخلو نو ډېر یو لوی واټن ښکاري یو ډېر لوی ډفرنس ښکاري چې یاره د هغوی میچورټي لیول څه دی بیا زموږ څه دی څنګه تاسو د میډیا خبره وکړه دغه شان هلته چې کوم پولیټیکل پارټیز دي او مطلب دا چې بیا د هغوی کوم مشران دي د هغوی اپروچ کو سړی وګوري هغه هم بالکل څه غیر مهذبه غوندې او غیر سیاسي غوندې او ډېر تیز او طرار غوندې یو اپروچ و دې خوا بیا که تاسو وګورئ نو د پاکستان د سیاستدانانو هغه وخت کې اپروچ هغه ډېر زیات د ستاینې وړ دی ټول هغوی یو ډېره داسې خبره کوله چې هغې کې میک بلیف و هغه عملي کېدی شوه په هغې باندې یقین هم کېدی شو بل طرف ته د هغوی چې کومې خبرې وې نو هغه ټول داسې ښکارېده چې دوی یو ریس لګولی دی یو منډه ده یو زغل دی او دوی څه حاصلول غواړي او ټولو ته پته څنګه تاسو ته پته ده چې الیکشن رانږدې و انتخابات و ټاکنې وې نو د هغوی میر د دغه غوسې وروستو هغه خپله ذاتي فایده وه د سیاسي ګوند فایده وه ټیک شو د هغې دپاره هغوی هر څه ته تیار وو اوس وشو هغه هر څه مطلب دا دی چې ستاسو به په علم ایکسپوز هم شو چې لکه دا ټول ډرامه وه خو بیا هم ټوله ایګزیکټلي ډرامه وه چې مطلب دا دی په خپله بیا په هغوی باندې تنقید وشو ډېر زیات تنقید پې وشو یاره تاسو څه کوئ نو دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده بل دا چې
د پاکستان یو ناره ده د امن ناره ده هغه که په ملک دننه وي که د ګاونډي ملکونو یو که د ټولې نړۍ پر کچ وي نو پاکستان د امن خبره کوي د دې لپاره که دې خبره کوي نو په عملي توګه هم ثابتوي لکه پاکستان وی چې مونږ منخوښې ملک یو نو په پلوامه پیښه کې وروستو چې کوم حالات و هغې کې هم وښودله چې کله مودي وګټله او په 23 د مۍ باندې شمیره مخته شوه نو بیا عمران خان ټویټ وکړو هغې ته مبارکي ورکړه اوس 13 ورځ چې کوم دی نو دغه فون وشو مطلب یې عمران خان ته چې یاره د دواړو ملکونو ترمنځ کوم د امن د خوشحالۍ سفر دی باید دا جاري وساتلی شي ګورئ لکه په تاریخي توګه باندې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو دا کله ښکته ځي کله بره ځي خو ښه خبره پکې دا ده لکه د پاکستان لخوا دا جاري ساتلی کیږي هغوی خو کله زموږ په سار کانفرنس کې خپې وي کله مطلب دا چې هسې بې سال ته څه وشي نو په پاکستان باندې بې بنیاده الزامونه او تورونه ولګوي خو د پاکستان لخوا دا حوصله او دا اپروچ د مسلې ته چې مطلب د خبرو اترو دی او امن د مخکې وي او د کشمیر د خلکو نه یې تپوس وکړی شي د پاکستان دغه ناره دغه موقف دغه دریځ دغه سټینس دا ډېر زیات مهم دی خو یو خبره ده چې بل خبر دی سره ارشاد صاحب ستاسو په اجازت په هغه هم دې سره زه شریک کړم چې په 13 د مۍ باندې د مودي به حیث د وزیر اعظم سوګند به پورته کوي په هغې کې اوس دا خبر وایي چې مطلب دی چې عمران خان ته به دعوت نه ورکولی کېږي بل خوا هغوی وایي چې کوم د اسرائیل وزیر اعظم دی هغه ته او د بنګلادیش چې کومه وزیر اعظمه ده هغوی ته به بلنې ورکولی کېږي نو زه وایم چې د پاکستان لخوا خو ګامونه ډېر پورته کېږي پاکستان وی هم کوي هم ټیک شو خو د هغوی لخوا چې کم یو اپروچ دی نو هغه داسې د نفرت په بنیاد باندې دی مونږ لیټس هوپ چې امید کوو چې راځئ مطلب مودي دی او خدای دې وکړي چې ټولې مسلې حل شي خو دا سړی دی به خپلې وزرې وروستو راسپړي څنګه چې د الیکشن نه وړاندې وکړل او دا د دوی تاریخ پاتې شوی دی که موږ ګورو د کورس آف هسټري نو دوی کله هم پاکستان ته هغه موقع نه ورکوي که دوی دا موقع ورکوي چې راځئ امن راولو د کشمیر مسله حل کړو نو د پاکستان دریځ هغه مضبوطیږي او دنیا ته هم ثابت دی دا کله هم دوی نه غواړي نو دا زه وایم چې باید چې یو بلنې خو ورکړې وه ټیک شو ځکه د پاکستان چې کوم هغه قربانۍ دي یا هغه مطلب د امن دپاره زیار دی تلل او یا پکې شرکت کول یا نه کول خو وروستۍ خبره وه خو مطلب یو دعوت پکارو یو جسچر پکارو دغه کړی وی بالکل دا پکارو ټکر صاحب بل خبر طرف ته ځو هغه هم زموږ بل ګاونډي ملک چې کوم دی چین د هغې نایب صدر چې کوم دی نو هغه اسلام آباد ته رسېدلی دی زموږ چې کوم قیادت دی سیاسي د هغې سره ملاقاتونه هم شوي دي 15 چې کومې معاهدې دي په هغې باندې هم دستخط شوی دی او د ملک د کوم لوی سیول اعزاز چې کوم دی نو هغه هم ورکړی شوی دی نو مطلب د هغې سره خاص هم زموږ تعلقات ښه دي خو چې دغسې نور هم دغه پکې راځي نو دغه تعلقاتو سره نور هم مضبوطېږي صحیح بالکل دا عزت او ذلت دا د الله تعالی په لاس کې دی او چې هغې وغواړي نو سړی معززه کړي چې وغواړي نو سړی سپک شي خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل وي که نه اوس که یو خوا بهارت دی او په ټوله نړۍ کې هغه لګیا دی د پاکستان خپې وي د پاکستان سپکې وي د پاکستان د امن کوششونو ته هغه په کږلېچونو ګوري او په ترس باندې ګوري او د سپکاوي په نظر ګوري او د حقارت په نظر باندې ګوري نو بل خوا چین دی چین سره زمونږ څنګه چې یو ډېره مشهوره مقوله ده چې د دوی او زمونږ چې کومه یارانه ده دوستانه ده راشه درشه ده تعلق ته اړیکې دي نو هغه مطلب سمندرونو نه ژورې دي او د غرونو نه دنګې دي او حقیقت هم دا دی چې په هره سخته کې چې کله هم څه سخته وي نو چین هغه رامخته شوی دی او په عملي توګه هغوی ویلي دي که په نړیوال UN کې یو مسله وي که هغه په لوکل ایشوز کې او یا بیا هغه د انویسټمنټ په شکل کې CPEC د هغې ټولو نه لوی مثال دی یو خبره د دې ړومبي خبر زه په دې کې اضافه کول غواړم چې تکړه ملکونه ویښ ملکونه او ښه قانون هغه وي چې هغوی خپل سراونډنګس کې په خپل ګاونډ کې حالات د هغې مطابق تک کوي په دې کې پاکستان خو لګیا دی ټیک شو بهارت کوشش کوي چې مونږ باندې د ترهګرۍ تورونه هم لګوي خو هغوی دا ایروي چې یو ته یو ملګری پرېښودی شي د هغه سره ستا اړیکې دې بس نشته وکې خو ته ګاونډي نشي بدلولی دا ستا په وس کې نه ده ته خپل ستا چې کوم ګاونډي دی که نه دا اپشن تا سره نشته ته چېرته کډه نشي وړی
که نه لکه ته ملک یې ته به هغه څنګه بدلې نو دوی لا اول پکار دی چې د پاکستان حقیقت ومني ټیک شو چې د پاکستان یو ساورن کنټري ده یو آزاد ملک دی او د په نړۍ کې یو حیثیت دی یو ازادي ده نو دغه انډیا نه کوي نو د هغې په جواب کې بیا چین زمونږ ښه ملګرتیا کوي او پرون د 13 ورځ د چین نایب صدر هغه پاکستان ته راسېدلی اسلام آباد ته شاه محمود قریشي صاحب زموږ وزیر خارجه د هغوی هرکلی کړی دی بیا ډېر لاسلیکونه هم شوي دي که وګورو نو د دې وړاندې عمران خان هلته تللی و چې کومه ټکر صاحب په دې باندې به زه هم خبره اتره وکړو خو موږ سره چونکې وخت د دمې دی ګرانو کتونکو یو وړه شان دمه کوو چې واپس راشو نو په دې باندې به د ټکر صاحب سره نورې خبرې هم کوو دمه اخلو واپس راځو موږ سره اوسئ د دمې نه پاس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو ټکر صاحب موږ د دمې نه مخکې د چین چې کوم نایب صدر اسلام آباد ته راغلی دلته د پاکستاني قیادت سره ملاقاتونه کړي هغه ته خبره تاسو کوله هغه خپله جاري وساتئ بالکل ارشاد صاحب څنګه تاسو وویل نو له دې وړاندې عمران خان تللی و شاه محمود قریشي صاحب هم تللی و درې ورځنۍ دوره باندې دواړه تلي وو هلته چې کوم بیلټ اینډ روډ هغه دویم فورم و په هغې کې هغوی مهم ملاقاتونه وکړل او مطلب یې چې په هغې کې برخه واخیسته نو دا یو لړۍ ده د تګ راتګ او مطلب چې څومره د دوو مینانو ترمنځه د دوو مینوالو ترمنځه هغه راشه درشه څومره ډېره وي اگر چې زموږ طرف ته خو دا دی چې لکه ډېر تګ راتګ قدر کمی خو د ډیپلوماټیک لیول باندې په سفارتي توګه باندې چې دوه ملکونه څومره ډېر یو بل سره راشه درشه کي نو د دوی ترمنځه چې کومې خبرې اترې وي زیاتې سپینېږي او د دې نه دنیا ته یو تاثر هم ځي که وګورو دا د چین د نایب صدر چې دا کومه اوسنۍ دوره ده نو دا په دې پله باندې ډېر زیات مهمه ده چې کوم سی پیک دی دا ډېر زیات یو مهم لکه پروژه ده او ډېره لویه داسې ده چې لکه صرف د پاکستان دپاره نه صرف د چین دپاره نه دا که څوک وایي نو دا په ځای وایي چې دا د ټولې سیمې دپاره بلکې هغوی خو دا یورپ ته هم غځوي او وسطي ایشیا ته هم غځوي او لکه ډېر لوی لوی د هغوی سکیمونه دي او چین ځان ښایي هم لکه د هغوی چې کوم اقتصادي پرمختګ دی او صنعتي پرمختګ دی نو له چا هم پټ پناه نه دی نو هغوی غواړي چې یاره د پاکستان هم ځان سره په دې ځغل کې شامل کړو خو بیا داسې ملکونه شته چې هغه دغه نه غواړي یا زغملی نه شي یا هغوی ته په دې کې څه خطر ښکاري ځکه چې پاکستان څومره ترقي کوي نو دا د انډیا مطلب یې چې په سترګو کې نه ځایږي دغه شانتې د امریکې بیا خپل ښکر اړام دی د چین سره نو هغوی نو د دوی دا راشه درشه دا د سی پیک د قوي کولو دپاره او مطلب یې چې دا اراده ظاهرولو دپاره نړۍ ته او هغه ملکونو ته چې د هغوی په سترګو کې پاکستان ازغی ازغی دی چې هر هغوی ته ور وښایي چې موږ په دې کې سنجیده یو او که حالات هر څنګه وي نو دا کم سی پیک پروجیکټ شروع دی دا به مونږ سر ته رسوو او چې کومې د دې نه زمونږ مطلب دی چې څه ورته وي هیلې دي تمې دي هوپس دي هغه هم مونږ ترسره کوو نو اوس تاسو وګورئ چې پاکستان داسې یو سیمه کې پروت دی ډېره مهمه سیمه کې جګ جګ غرونه دي مطلب یې چې چین دی که نه یو پلو بیا زموږ سمندر سره دغه دی نو جغرافیایي توګه باندې سټریټیجیک لیول باندې د پاکستان چې کوم مطلب یې چې اهمیت دی نو ډېر زیات دی دغه شانتې بیا د ده چې په نړۍ کې کوم یو رول دی په پولیټیکل لیول باندې یا په اسلامي نړۍ کې هغه هم له چا پټ پناه نه دی بیا د چین که مونږ ګورو نو هغه یو وزر وي یو ډېر ټیک ټاک مضبوط وزر وي امریکې ته په اکنامک لیول باندې چې یاره مونږ را روان یو که تاسو وګورئ مارکیټونه نو هغه کې چین مکمل حاوي دی او قبضه یې کړې ده بل دا چې یو هسټاریکل لیول باندې سعدالله جان برق صاحب یو کتاب دی پشتون اور نسلیات هندوکش هغې کې ډېره یو ښکلی خبره کړې ده چې هر زر کاله پس یو دغه کیږي یو قام اوزي ټیک شو لکه هغې په دې کې د اساک خبره کړې ده بیا یې د آریا خبره کړې ده بیا په دې کې د منګول خبره کړې ده د چنګیز خان او دغه اوس هغه وایي چې دا د چین دور دی نو هغه وخت کې هغوی وایي چې هغه قومونه به اساک د اسونو سره راوتي وو چنګیز خان دی هغوی د تورو د اسونو سره راوتي وو که نه ټیک شو او آریا چې کوم دی نو هغوی دلته راخواره شو او دا ټول د
کوه هندوکش او د هیمالیا سلسلې نه دا راوتی دي. اوس هم چین چون کې هغه سلسله کې دی. نو هغوی وایي چې دا وار اوس د چین دی اب راوځي. نو اوس چین په ټانک نه راځي یا په توره نه راځي یا د اس سره نه راځي، هغه اقتصادي لیول سره را روان دی، هغه مارکیټ کنټرول کوي. او چې هر زر کاله پس مطلب چې د دې غرونو نه یو قام اوته دی او هغه نړۍ کې یا جنګ و جدل کړی او یا هغه قبضه کړې ده. هغوی چې اوس دا وخت راغلی دی چې چین را روان دی، نو چین به څنګه قبضه کوي؟ په اقتصادي لیول، په اکنامک لیول باندې به دی راوځي. او امریکا چې کوم ده ټکر سباغي خپل دغه خو سره کوي مقابله، د هغې چې کوم موبایل او په هغې باندې دغه لکه کوم جیمیل سره چې کنیکټ و په هغې ته پابندي ولګوي، خپل طرف نه هغې کوششونه کوي، ټیکټکس کوي. که نه ګوره امریکا هم وړوکی ملک نه دی، پرمختللی ملک دی. د هغوی نظرونه خو هم په اسمان کې دي، په خلا کې دي، څه څه نه کي د هغوی ناسا، خو چین ورسره هم روان دی. او داسې یو ملک پکار دی چې د یو ملک مخامخ ودرېږي او ورته وښایي چې موږ هم څه یو که نه. او بیا د هغه ملک ملګرتیا د پاکستان سره وي، هغه پاکستان له هم څه ورکوي. نو دا ډېر لویه خبره ده. خو په دې هر څه کې د پاکستان اهمیت چې کوم دی هغه د نظره غورځول دا نه دي پکار، ځکه چې پاکستان نه ماشاءالله وړوکی ملک دی او نه غریب ملک دی. ټیک شو زموږ څه پالیسیز به داسې وي چې د اوسه پورې موږ هغه داسې مخ پر وړاندې بونتلی شول چې کم زموږ زیرمې دي، زموږ کم معدنیات دي او زموږ کم مطلب چې طاقت دی او قوت دی او ټیلنټ دی او قابلیت دی، د هغې نه موږ کما حقه فایده وانه خسته. نو خو وخت راغلی دی چې د چین په مرسته باندې بعضې خلک د ملګرو په هڅولو باندې، د هغوی په مشورو باندې، د هغوی په ملاتړ باندې مخکې ځي. نو پاکستان کې ټیلنټ شته دی، خو الله دې وکړي چې دغه د چین مرسته زموږ دپاره کافي شافي شي او مطلب دا چې بختوره شي. صحیح. ټکر زموږ سره بل خبر چې کوم دی نو حکومت په آنلاین سروس ټیکس کې د 18.5% کمی اعلان کړی دی. صحیح. او چې کوم د کمپنیانې دي د اوبر وغیره دا به دینه فایده اخلي. ټیک، ډېر ښه اعلان دی. زه وایم چې د حکومت داسې قسمه ګامونه چې هغه چې کوم روزګار دی، لکه ټیکس تاسو سیوا کوئ که نه یا شرح سود، نو دې سره نیغ په نیغه ستاسو صنعت چې کوم دی، ستاسو روزګار چې کوم دی، ستاسو بزنس چې کوم دی، هغه مطلب چې افیکټ کیږي، متاثره کیږي. خو چې تاسو بزنسمین سړي له، صنعتکار سړي له، هغه ته لږه شانتې اسانتیاوې ورکوئ او د هغه لویه اسانتیاوې دا وي چې په هغه باندې کم ټیکس دی نو هغه کم کړی شي. نو په داسې شکل کې بیا ډېر خلک دې ته مطلب چې راوپارېږي چې یار او زه هم پیسه لګوم، ځکه چې حکومت ماته څه ناڅه ریلیف راکړي. لکه تاسو وګورئ زما د صوبې نه، د پښتونخوا نه صنعت چې کوم دی هغه تلی دی، یا بند دی او یا تلی دی پنجاب. ټیک شو. ولې؟ دوه درې وجې دي. یو خو د بجلی مسله ده، یو دلته څه داسې حالات ډېر زیات تېر شو چې کوم صنعتکار یا تاجر نو هغوی ته ډېرې زیاتې مسلې وي، نو هغوی تلي وو. خو د دې حکومت دا ګام زه وایم چې د ستاینې وړ په دې دی چې یاره یو خو د صوبې ته ضرورت دی ارشاد صاحب، چې یاره مطلب دا دوی دلته داسې چې کوم سکیمونه دي، چې کوم بزنس اورینټډ مطلب چې اسپیکټس دي، اړخونه دي چې په هغې کې خلک راوځي او چې د هغوی حوصله افزایي وشي، نو دا غړومبی عمل دی که نه، چې دوی ورته ټیکس لږ کم کو نور هم کېږي، په کار ده چې کم کړي، چې کله انشاءالله بزنس بیا کامیاب شي، د خلکو هغوی پیسه انویسټ کړي، بیا دې پې زیات کړي. هم دا ملک دی چېرته څوک ځي نه، خو چې مونږ یو طرف ته مسلې د امنیت مسلې، یا خو شکر دی زه څه ناڅه حل شو تر ډېره حده پورې، یو خو دلته ډېر څه کم خواوشا 2.2 لسیزې 2 ډیکډز دلته داسې حالاتو چلېدل چې زموږ صنعت چې کوم دی نو ډېر زیات وچېړلی شو. نو اوس دا ریوایول پروسس دی د حکومت لخوا چې په دې مد کې څومره هم کیدی شي باید وکړي 15 کاله 4 کاله یو پلان دی جوړ کړي او منصوبه دی جوړه کړي چې 4 کاله 15 کاله به مونږ په دې ټیکس کې دا به ټیټ ساتو تر څو مطلب خلک راوځي چې کوم بزنسز دی هغې ته وده ورکړی شي، نو بیا خیر دی بیا دې پې ولګوي، بیا به انشاءالله شوي. صحیح. ټکر صاحب بل خبر چې کوم دی مهم خبر د خیبر پښتونخوا د بجټ حجم چې کوم دی نو هغه به 4 کربه او 15 ارب روپۍ وي، د هغې لپاره چې کوم سټریټجي د هغې منظوري هم پر نوټ کړې شوې ده. ټیک، دا کلنی یو مطلب چې هر کال دا پریکټس کیږي او عمل دی، او چې کوم حکومتونه راشي نو هغوی بیا د صوبې د چلولو دپاره او د دې چې کوم ضروریات وي د هغې دپاره یو کال دپاره یو روډ میپ جوړ کړي او پلان جوړ کړي چې یاره دې کار کې به مونږ پیسې لګو، دې کې دومره ضرورت دی، تېر کال دومره مونږ ورکړی وي، دومره کمې شوې وي، دومره سیوا شوې وي، نو هغه ټول لکه بجټ جوړیږي که نه چې ضرورت څه دی او لګي به څومره، مطلب چې لګښت څومره
دی او غوښتنه څومره ده. نو دا ښه دی د پښتونخوا بجټ 4 کربه یعنی 415 اربه روپۍ دی. نو ماشاءالله ښه دی خدای دې وکړي. خو بیا دا ده چې عام سړي ته په یو بجټ کې ریلیف څومره ورکولی کیږي. ټیک شو. لکه چې کم ډېر مالدار دي کروڑپتیان دي اربپتیان دي نو هغه هم نه دي خرابول پکار ځکه چې دغه خلک که پیسې لګي لکه څنګه چې د بل خبر کې انویسټمنټ کوي نو ترقی راځي د روزګار موقع هغه پیدا کیږي. خو زیاتره په دې کې مطلب چې د غریب سړي خیال ساتل پکار دي او هغه سیزونو لا ډېر زیات ریلیف ورکول پکار دي د کم چې نیغ په نیغه 40 غنټې د عام سړي د ژوند سره اړیکه وي د هغې سره یې واسطه وي نو هغه سیزونه په نظر کې ساتل پکار دي. مطلب دا چې یو غریب اورینټډ یو پور اورینټډ بجټ چې کم دی نو هغه راوستل پکار دي. د دې پیسو دا چې کم دغه یې که نه دا فګرز وغیره دا خو ډېر زیات وي بیا د دې هغه په سمه طریقه باندې لګول ټیک شو دا ډېر زیات یو هنر دی. نو باید چې په دې باندې دوی ټوله انرژي توانایي ولګوي په دې باندې کار وکړي چې کم ځای بلکې یو کال مخکې دی دا ټول کال چې تیر شه که نه په دې یو نظر واچي چې په موږ باندې کم ځای کې تنقید شوی دی په کم ځای کې موږ لږ شانتې وروستو پاتې یو په کم ځای کې داسې کارونه دي چې په هغې کې موږ ترقي نه ده کړې او د هغې وجوهات څه نو چې هغه مدونو کې هغه اړخونو کې زیاتې نه زیاتې پیسې د دي هغې پیسې شته دی. صحیح. او ټکر صاحب پرون یو خبر موږ ډسکس کړی وو چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي د حکومت د هغې نه هم تجاویز غوښتلی دي چې تاسو موږ خپل تجاویز راکړئ چې مطلب تاسو کوم تجاویز دي یا بجټ څنګه ښه کیدی شي. او د دې سره تړلی شوی بل خبر چې کوم ټکر صاحب دی نو چې کوم سرکاري ملازمین دي نو تنخواګانو کې د اضافې لپاره هغې وایي چې په درنه باندې دا کوي چې غور کوي چې دا بالکل لا ستاسو په یاد کې وي نو څو ورځې وړاندې هغه یو خبره شوې وه چې یاره کیدی شي وزیر اعظم عمران خان صاحب دغه کړو هغوی سره چې کوم هغه میټینګ شوی و چې یاره کیدی شي دا وارې چې کوم سرکاري ملازمین دي نو د هغوی تنخواګانې سیوا نه کړی شي. ارشاد صاحب دا بجټ چې کوم دی که نه د دې ته زیاتې نه زیاتې سترګې هغه د دې نوکر پیشه خلکو وي ځکه چې د دوی د کور ټول بجټ د دوی د خرچو د دوی د ضرورتونو هغه ټول ښکتهوالی بروالی یو مطلب یې سبک و صبر وړو 1000 روپۍ به سیوا شي په هغې کې به دا کوو نو هغه ټول د دې سره یي. نو دې ته د یو کاروباري سړي یا د یو هغه سړي چې هغه پرایویټ سیکټر کې جاب کوي نو هغه ورته څه دومره دغه نه وي. خو سرکاري سړی چې په سرکاري محکمو کې لکه مطلب دا چې استاد شو پولیس شو نورې محکمې شوې د دوی دې ته ډېرې زیاتې سترګې وي او مطلب چې د هغوی ضرورتونه هم وي. نو یو طرف ته مونږ ګورو ټیکس سیوا کیږي په شیانو باندې ګرانی راغله تیل ګران شول ګیس ګران شو د ژوند نور د ضرورت څیزونه چې کوم دی نو لکه ستاسو په علم کې د تاسو رپورټینګ کوئ چې څومره ګراني سیوا شوه 15 کاله ریکارډ هم مات شو 9 کلن ریکارډ هم مات شو لکه څه کم ځای ته ورسېدل بیا ډالر چې کوم دی نو هغه خو بیخي یو که نه ریکارډونه جوړ کړل. نو په داسې حالاتو کې د سرکاري خلکو ټول سترګې د بجټ ته وي نو که په دې بجټ راتلونکي بجټ کې او هغوی ایکسپیکټیشنز هم وي چې یاره ډېر که تاسو وګورئ چې کله 10% یا 12% یا 15% نو هغوی په داسې ډېر خوشحاله نه وي هغوی ډېر ایکسپیکټ کوي خو دا وارې وایي چې بیخي یې نه کوو نو د هغې غالبا چې دوی وایي چې یاره د وړاندې نه څه داسې موږ خبرې ترې وکړو زور راوړو پرشر واچو چې یاره د حکومت ته لږ احساس وشي چې یاره ګوره مطلب ګراني راغلی ده او په دې کې نور کار نه کیږي نو چې دا بجټ کې پې غور وکړی شي. صحیح. ټکر صاحب موږ سره چې کوم بل مهم خبر دی هغه امنیسټي سکیم په حوالې سره دی تیرو حکومتونو کې هم دا راغلی او اوس هم دوی دا سکیم چې کوم دی نو سټیټ بینک د هغې باقاعده چې کوم دی نو منظوري ورکړې. صحیح. نو دا خو مطلب دی چې امنیسټي سکیم ته که وګورو نو په ټوله نړۍ کې کیږي او لکه په یورپي ملکونو کې هم کیږي زمونږ چې کوم ګاونډي ملک دی هندوستان په هغې کې هم کیږي د مودي حکومت کې شوی بیا د پاکستان تیر حکومت دی هغې کې شوی لا تیر حکومت دی هغې کې شوی څه خلک دې ته په ښه نظر ګوري څه نه ګوري چې کوم د دې په حق کې دي نو هغه وایي چې ملک ته ګټه رسي ځکه چې کومې تورې پیسې وي پټې پیسې وي د ټیکس نه مبرا پیسې وي او څوک پې ټیکس نه ورکړي نو راښکاره شي او مطلب یې چې څه ناڅه ملک ته میلو شي. دا ډېره لویه المیه ده ارشاد صاحب چې موږ وګورو پاکستان ماشاءالله بالکل غریب ملک نه دی که تاسو وګورئ که نه لکه زیرمې شته دی معدنیات موسمونه شته دی
فصلونه کېږي د هر موسم مطابق، اوبه ډېرې دي، ځنګلونه شته دی، ونې شته دی، ټرانسپورټ زموږ څومره ماشاءالله لوی ټرانسپورټ دی، د خیبر نه ګاډی روان شي کراچۍ ته رسي، بیا مرلی که یو صوبه د غنمو پیداوار کړي، بله ورسره د بجلۍ او د چینو دغه کړي، د سند که وګورو نو د هغوی ګنی څومره ډېر زیات دی، څومره چیني کړي، څومره د هغوی فروټ، دغه شانتې د بلوچستان خپل د هغې چې کومې زیرمې دي. خو مسله دا ده چې ټیکس بیا مونږه ډیر کم ورکو. دا ټیکس نه ورکول دا مونږ د ځان ته خو یو 100 روپۍ بچ کو، دا ټیکس مو تاسو زه خو نشم پټولی که نه، یا که مونږ پټ هم کړو 10 روپۍ به پټ کړو، خو چې هغه څوک یې پټوي د هغوی هغه بزنسز او د هغوی هغه دغه نو دا د ملک سره زیاتی دی. ټیک شو، بیا ځکه روزګار وده نه کوي. نو د دې لپاره چې کوم څو ورځې وړاندې هغه په دې باندې ډېر لیدی هم وشو، کابینټ کې هم څوک په دې رضا و څوک نو، خو بهرحال بله لار نه وه، نو هغه امنسټي سکیم چې کوم دی نو هغه مخې ته راوړی شو. مخکې حکومت کې 5% و، خو په دې باندې تنقید په دې کېږي چې چونکې دا د ملک د فایدې دپاره دی، د ګټې دپاره دی، نو په یورپ کې په بعضې ملکونو کې 55 یا 60% پورې ټیکس ته چې کله امنسټي هغوی ورکوي که نه، نو داسې اسانه نه وي چې بس ته 2-3 روپۍ ورکړه. ټکر صاحب په دې باندې خبره کوو، موږ سره د مې ټیم دی. ګران کتونکو یو وړه شان دمه کوو، واپس راځو موږ سره اوسئ. د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ټکر صاحب تاسو د امنسټي خبره کوله، نو پاکستان ته په موجوده حالاتو کې څومره فایده کېدی شي؟ فایده کېدی شي، ډېره فایده. څنګه چې موږ ټیکس مونږ نه ورکوو، پیسې پټوو، نو دا هغه خلکو دپاره یو ریلیف هم دی او د پاکستان دپاره پکې هم ګټه ده. ټیک شو، خو په دې باندې مطلب چې کوم تنقید کېږي نو هغه دا دی چې هر حکومت بیا مطلب چې خپل خلک پکې دغه کې چې یاره کم شرحه، څنګه چې موږ په یورپ کې په انګلینډ کې یو وخت کې ورکړی وه نو هغوی 55% هغوی وایي چې دومره پیسې به ورکوئ. اوس په 2015 کې هندوستان کې ورکړی شوی و نو 45% چې کوم دی نو هغې کې و. دغه شرحه لږ سیوا ساتل پکار دي، باید چې زیاتې پیسې د قام پنګې ته راشي. صحیح، زیاتې پیسې قام ته راشي. ټکر صاحب موږ سره بل خبر چې کوم دی نو هغه په 400 کې یوه افسوسناکه پیښه چې کوم و نو هغه مخې ته راغلې وه په تېره شپه، چې د ځمکې په تنازعه باندې 3 رونه چې کوم دي سکرونه نو هغه وژلی شوي وو په دې روژې په دې میاشت کې. بلکل ارشاد صاحب 13 ورځ دا واقعه چې راغله او دا مونږه بس مطلب چې خپلو خبرونو کې بولټن کې دا ځایوله، نو ډېر یو دردناک منظرونه چې کوم مونږ ته زموږ نماینده فوټیج رالیږل، ویډیوز رالیږل، دغه د مطلب چې د عمرزو چې کومه تاڼه ده د هغې په حدود کې چې کوم کلی دی علي جان کلی، په هغې کې چې کوم دغه 3 سکه رونه هغه وژلی شوي دي د ځمکې په یو پیسه باندې. نو د هغوی 3 واڼه واده کړي وو، د 3 واڼو نه واړه د مونږ به ورته وایو د سپینې خولې ماشومان بچي د هغوی نه پاتې شو. دغه شان د هغوی مور والده چې کوم دی یا د هغوی کونډ دی چې هغوی په کم انداز کې خپل ویر او جړه جړله نو هغه سړی نشي برداشت کولی چې یاره دا ولې کېږي. تاسو وګورئ ارشاد صاحب، تاسو هره ورځ اخبار راوالئ له بد همرغه او په دې مبارکه روژه کې هم زمونږ په فرنټ پیج باندې او په بیک پیج باندې چرته ناچرته به څوک نه څوک چا وجلی وي، چا به په چا ډس کړی وي. زه خو وایم چې یو خو مطلب چې توبه استغفار ویستل پکار دي چې دا ولې که تاسو وګورئ که نه، لکه دا مونږ د معاشرتي لیول په کم ځای کې په کم پارټ کې ولاړ یو. د انسان ژوند دومره لکه د سیکنډونو خبره ده، لکه د هغه څه خوبونه وي، د هغه څه هیلې وي، د هغه د بچو دپاره څه یو خوب لیدلی وي، یو ارمان وي، هغه مونږ په 1-2 منټه کې خاورې ریکو او په څه باندې بیا چې پته لګي ډېرو خبرونو کې دا وي سړی په دې باندې ډېر زیات خفه شي چې یاره په 20 روپۍ مرګ کېږي، په یو ځای باندې مرګ کېږي، په 15 لکه، په 1 کروڑ. لکه پیسې خو کو اربونه شي د انسان دغه ژوند. هغه بچیان چې د دې دا کم زمونږ رونه دا پرون مطلب چې دا ووژلی شول، د دوی ماشومانو له پلار مینه څوک ورکوي؟ او چې خبر راځو نو د ځمکې یاره دا جریب ځمکه وه، 10 جریبه وه، 20 کروڑ جریبه خو دې شي. مونږ د پستۍ یو ډېر عجیبه معیار ته رسېدلي وو. که د چا د ډېرېدو لالچ دی نو هغه سم اسمان ته رسي.
ټیک شو او که د چا هغه وس نشته نو هغه هم ډېر کم دی دغه نظام چې کم دی دغه د لالچ ډیروالی او بیا د یو سړي وس نه رسېدل د دې ترمنځ چې دا کم واټن دی که نه دا ډېر خراب او خطرناک دی د دې له وجې که تاسو وګورئ هره ورځ اخبار راوالی نو یا به د ځمکې په سر وي یا به چېرته بس د غیرت خبرې یا به د پیسو څه قیسه پیسې په هغې باندې او بیا دا خلک چې څوک مرګ وکړي یا د چا ژوند واخلي نو هغوی ته بیا په خپله دا احساس کیږي چې یاره دا څه وشو او که چاته نه کېږي نو خو د دې نه هم لوی المیه ده دا په 400 کې چې کوم دا 3 سکرونه دا وژلی شوي دي نو حقیقت دا دی چې یاره یو خو د دې پلټنې ټیک ټاک کول پکار دي چې په دې کې کوم کسان ککړ دي هغه هغوی ته د قانون مطابق د هغوی سره رویه ساتل پکار دي دې لپاره اوس یو پولیس ټیم هم جوړ شوی دی ځکه چې پرون دغه 3 واړه مړي هغوی د جنازې نه پس هلته ږدلي وو چې دا موږ نه ښخو او ځکه چې ویلی کېږي چې د کلي باسره خلک په دې کې ککړ دي دوی راوستي دي او په دوکه باندې چې یاره څنګه دا خبر وایي چې یاره د ځمکې دوی ته ځمکه اخسته څه پیسې ورکړې وې څه بقایا وې نو د هغې بویه تلله او هغوی سره دقه ظلم وکړو چې د ویلو نه دی ارشاد صاحب که موږ وګورو زموږ کلتور زموږ ناسته پاسته زموږ تهذیب زموږ تمدن نو دا ډېر زیات مالداره دی ډېر غني دی لکه موږ وایو که نه چې پښتو خو ماشاءالله داسې خو کله کله د جذباتو له وجې دغه ټکي موږ نه هیر شي د پښتو دغه ښکلا چې کوم دی یا د پښتونولۍ یا د نو هغه موږ نه بالکل هیره شي او د هغې له وجې داسې قیامت خیز مناظر راشي چې یا سړی مني نه چېرې د ځمکې دپاره 3 وروڼه په یو وخت په یو ځای کې لکه سړی منلی نه شي نو موږ له خو یو خو استغفار ویل پکار دی بالکل یو که تاسو وګورئ ارشاد صاحب مهمه خبره دا ده چې زمونږ کم قانون دی که نه سوري ټو سی په هغې کې خو سزاګانې شته دي 302 دپاره خپله چې کومه پانسي ده او یا دغه د عمر قید دی او هر څه دي که د دغه یره د چا وا یا د چا وي آیا هغه په چا ډزو کې د چا ژوند به واخلي نه به یریږي دا 15 کاله کې هم د دې فیصله نشي کېدی ټکر فیصله چې پرون کوم واقع شوې بالکل په دې کې بیا داسې قانوني سخمونه مخې ته راوځي په دې کې بیا داسې خبرې مخې ته راوځي چې روانې خلک انصاف غواړي اکثر پکې د خلکو ضمانتونه وشي روځي په رڼا روز مطلب دا دی نو د قانون مطابق چې کوم دی کار کول پکار دي د چا په لاس کې چې واک دی د الله نه یره پکار ده چې یره سبا به هم د دا نن چې کم خلک ناست دي د هغوی په لاس کې واک دی او اختیار د دوی نه به هم سبا د دې تپوس کېږي چې دا مرګونه کېدل ستاسو قانون چېرته و صحیح ټکر صاحب موږ سره چې کوم بل مهم خبر دی نو هغه د قبایلي ضلعو کې چې کوم انتخابات دي د هغې شیډول اعلان شوی دی د هغې نه وروسته بیا کله وایي کېږي به انتخابات کله به وایي نه کېږي یو کنفیوژن غوندې صورتحال دی نو اوس حکومت فیصله کړله چې په دغه 2 جولای باندې چې کوم انتخابات کېږي شیډول مطابق به کېږي بالکل پرون چې کوم عوامي نیشنل پارټۍ یو مطالبه هم پرون مخې ته راغلی و چې دا دغه بس ختم کړي دا خبره یو طرف ته کوي یا الیکشن وکړي یا بس مه کوئ صحیح خبره ده حقیقت دا دی چې انضمام وشو د پښتونخوا برخه شوه زموږ پخوانی فاټه ټیک شو نو اوس هلته قانون هم دا دی او چې بیا ویلی شوي وو چې د جولای په میاشت کې به دغلته ټاکنې کېږي خو بیا پکې هغه 26م آیني ترمیم راغی او د هغې ترمیم چې کله را روان و د هغې خبرې کېدې او چې کله پاس شو نو بیا دا خبرې ډېر زیاتې قوي شوې چې کېدی شي دا څه ټاکټکس وي د حکومت یا د نورو جماعتونو هم یا د حکومت خاص توګه باندې چې د هغوی خپل په دې کې څه ویسټډ انټرسټ دي یا مطلب د هغوی پکې خپل څه مفادات دي چې هغوی غواړي چېرې دا مطلب چې وځنډولی شي خو دا ډېر ښه خبر راغی په داسې حالاتو کې په داسې کنفیوژن کې په داسې ابهام کې په ګنګوسې خو ډېرې زیاتې وي که نه او زه وایم چې دا اوس عملي توګه باندې وشي ځکه چې ارشاد صاحب 80 کاله وشو چې زموږ کوم دغه سیمې دي نو هغه ډېرې وځپې دی هغه د ترهګرۍ نه هم وځپې دی هلته چې کوم دی د خلکو بنیادي حقونه په عمل کړی شوي دي د هغې FCR د لاندې نو اوس چې هغوی ته دا حق ورکړی شو دغه اسانتیاوې ورکړی شوې چې هغه ته زما د مومند رور ته زما د باجوړ رور ته زما د اورکزۍ او زما د خیبر ایجنسۍ او زما د وزیرستان رور ته زما په شان حق ورکړی شو نو باید چې هغه د دې هم استعمال وموسو کړي که نه نو دغه الیکشن را روان دی او په هغې کې خو ښه خبره ده چې 14 په ځای 40 دوی چې د صوبایي اسمبلۍ غړي به ټاکي نو باید چې دا ښه په خوشاسلوبۍ سره وړومبی دغه دی چې په خوشحالو په تبریکاتو په مبارکو باندې وشي صحیح ټکر صاحب بل مهم خبر چې کوم دی نو هغه فواد چودھری صاحب چې کوم دی نو هغه اول خو اعلان کړی دی وایي په 5 جون باندې به
اختر وي او د هغې نه پس اپلیکیشن موږ تیار کړی خو د هغې سره سره هغې یو بله مهمه خبره کړې وایي تحریک انصاف چې کوم د احتساب وعده کړې وه نو هغې پوره نه کړه او وایي چې اوس په موږ باندې خبرې کېږي چې دا شهباز شریف صاحب کوم تللی لندن ته نو دا هم د حکومت په دې کې لاس دی څه انارو وغیره څه خبرې کوي فواد چودھري صاحب دوه درې ډېر زیاته مهمه خبرې کړې بیا څنګه تاسو دا ووایئ چې هغه منلې ده چې په کومه طریقه باندې مونږ د احتساب چغه والې وه او یا چې څنګه مونږ ویلو چې په کومه طریقه باندې خلکو پیسې لوټلې دي په هغې طریقه باندې مونږ هغه پیسې راونړ لکه مونږ ناکامه شو یو قسم لا که ستاسو په خیال کې وي په یاد کې وي نو مراد سعید صاحب هغوی به ډېر به بانګې دوهل یو خبره کولو ډېر په چغه به یې وي چې یاره سوه ارب به راوړو په دویمه ورځ او به دلسې ورکو او دا سوه ارب به د دوی نه راوباسو که نه هغه خبرې حقیقت دا دی هغه وخت کې چې کوم پوهه خلکو هغوی وي چې ټیک ته لکه مطلب ته لګیا یې خو که نه نو اوس دغه خبرې دیر آید درست آید بهرحال دا خبرې که دی ومني نو مطلب چې حزب اختلاف له سیریس اخیستل پکار دي چې یو سړی لګیا دی یو سوی د حالاتو ادراک هغه ته دی بله خبره هغوی ویلې ده چې کوم د نیب چیرمین صاحب کوم دغه دی سکینډل مخې ته راغلی دی نو هغوی وایي چې دی د احتساب عمل ته نقصان رسولی دی نقصان خو یې رسولی دی خو څه پوښتنې اوچتې کړي دي زه باید وایم چې دغه پوښتنې جواب کړی شي که نه چې مطلب دا دی ولې په دومره لویه اداره او په دومره لوی شخصیت باندې داسې تورونه لګي که دروغ وي نو هم د هغې سپیناوی وکړی شي ځکه چې عوام تپوس کوي چې دا دومره لویه اداره ده او مطلب هغه لګیا د څو کلونو راهیسې یو کار کې د احتساب عمل کې چا پیسې پټې کړي دي هغه راوړي نو په هغه باندې داسې سنګین الزامات لګي نو د دې د یا سپیناوي وشي او یا مطلب که دروغ وي نو هم او که رښتیا وي نو بیا د پاکستان قانون د ټولو دپاره یو شانتې دی په دې کې څه کیک وکې تور سپین هغه کول نه دي پکار لوی وړوکي چېرې دا غټ سړی د سره به نه کوو نو احتساب د ټولو دپاره یو شان پکار د هغې نه زه ته چیرمین نیب صاحب او بل څوک هغه د دې نه مبرا نه دي بله خبره چې کومه ده نو د اختر حوالې سره ډېره خوږه خبره ده خو د میاشت نه مخکې چې کوم دی اعلان شوی دی دا ډېر عجیبه ښکاري د میاشت د لیدو نه مخکې اعلان شوی دی بهرحال هغوی چې کوم ساینټفک اپروچ دی یا کوم اکوپمنټس دي یا کوم هغوی وایي چې داسې د راتلونکو 50 اخترو مونږ ویلی شو او څنګه چې محکمه موسمیات اکثر ووایي که نه پیشنګویي وکړي مخکې نه ووایي چې یاره په فلانکې ورځ به په فلانکي وخت باندې ګړز ګړوز وي او ورېز به وي او باران به وي نو هغه قشان اکثر وشي ځکه چې هغوی امکان ظاهر کړي چې کوم آلات دي د ساینس په توګه باندې یو ترقي شوې ده دغه شان دوی وایي چې داسې مونږ کولی شو خو بهرحال مطلب یې چې د ډېر وخت نه یو پریکټس روان دی د پښتونخوا او بیا د وفاق ترمنځ په اختر باندې نو که دا وارې هم څه داسې وي نو زه وایم چې څه لوی شوتې جوړول نه دي پکار او ټکر صاحب که دیو د کم کلنډر جوړ کړی که مفتي فضلي صاحب چې کوم د هغې که په دریم باندې د هغې کمیټې کینی او هغې اعلان وکړي چې یو موږ سپوږمۍ ونیل او په 5 تاریخ باندې اختر نو بیا په هغې باندې یو مهر چې کوم دی نو دا بلکل زه خو یم چې الله دې وکړي چې د ټولو یو ځای اختر راشي چې ټول پاکستانیان په یو ځای په یو ورځ باندې اختر ولمانځي خو که چېرته څوک مطلب وویني دا خو بیا اسلامي عمل دی په دې علما ډېر پوهېږي نو که هغوی بیا اختر کوي نو هغوی بیا په اعتماد کې اخیستل پکار دی یا په هغوی باندې دا صحیح شوتې جوړول نه دي پکار ټکر صاحب راځو کارټون طرف ته زموږ سره چې نن کوم کارټون دی سلیمان خان جوړ کړی دی او هغې هم د چیرمین نیب صاحب په حوالې سره چې کوم نن سبا د تنازعه روانه ده په هغې حوالې سره جوړ کړی دلته ماته یو متل را یادېږي خو زه نه به یې کوم که نه سپین باز او ورته تڼۍ داسې خبره ده کتونکي به پوه شي بهرحال چې کوم سکینډل راغلی دی یا تورونه لګېدلي دي په چیرمین نیب صاحب باندې جسټس ریټایر جاوید اقبال صاحب باندې چې هغه کوم آډیو کلیپ راغلی دی او بیا ویډیو کلیپ راغلی دی او بیا د هغې چې کومه مبینه په هغه ویډیو کې یو زنانه ده طیبه د هغې خبرې اترې راغلي دي او هغې کوم تورونه لګولي دي نو مطلب چې الزامونه خو ډېر زیات سنګین دي نو سلیمان صاحب د هغې یو عکاسي کوي چې مطلب دا دی خلک چې کوم دی نو پټ رازونه راوړي د نیب دفتر ته چې کوم دی او څوک را روان دي که نه اوس دا هم کیدی شي چې کیدی شي اوس چیرمین نیب صاحب هم پټ راځي لکه ډېرې خبرې په هغې کې دي ګوره ارشاد صاحب که په ما الزام لګي نو زه یو وړوکی سړی یم
زما د لیول الزام به نو د هغې څه دومره که څه وشي خو تاسو به رانه تپوس وکړئ ارشاد صاحب به مانه خفه وي چې زما کلیګ دی زما کشر دی نو کیدای شي ما سره ووایي چې یاره بس دا خو صاحبه لکه ستا دا کار مې خوښ نه دی څه ډېر لوی لیول مطابق پی دا ډېر په لویه څوکۍ باندې ناست یو ډېر لوی سړی دی او جسټس جاوید اقبال صاحب شخصي توګه باندې ډېر لوی سړی وي مطلب چې جج پاتې شوی دی او ډېر لوی د هغوی عمر هم ډېر زیات دی خو دی چې ناست په کومه څوکۍ دی دا ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې هغه د احتساب ناره وایي هغه د احتساب ناره وایي نو په داسې سړي چې داسې ګوتې اوچتېږي او داسې خبرې کېږي نو زه وایم چې موږ به پکې څه ووایو خو سپیناوی پکار دی فرق نه دی پکار امتیاز نه دی پکار تفاوت نه دی پکار علي به دا معاشره دا ټولنه او دا پاکستان په سمه لاره ځي ترقي به کوي چې مونږ دغه توپیر ختم کړو چې په یو عام سړي کې او په یو خاص سړي کې دغه فرق له منځه لاړ صحیح ټکر صاحب تاسو تیر پروګرام کې هم زموږ سره یو کتاب باندې خپله مختصر ریویو کړی نن سره یو د پښتو یو کتاب دی د پښتو مشرق و مغرب او تنقید ساحل صاحب لیکلی نن کرا سره په هغې باندې خبره وکړو بالکل ساحل صاحب رحمت شاه ساحل صاحب ډېر زمونږ لوی شاعر دی او ډېر لوی لیکوال دی د هغوی نظمونه د هغوی غزلې د هغوی شاعري هغه په زړه لګي نیغ لګي او مکمل چې کوم دی د سړي زړه ته رسي او د هغوی خپل یو ردم دی د هغوی خپل یو اپروچ دی او خپل یو ځمکه او خپل یو خوږلت دی په هغوی کې هغوی د دې خپل شعر سره ساحل صاحب چونکې ګرځېدلی سړی دی یو اوس یو هغه یو ډېر لوی یو نړیوال شخصیت دی ټوله نړۍ یې پېژني او د پښتو ژبې دپاره چې د هغوی کوم خدمات دي او کم په درځنونو کتابونه هغوی لیکلي دي او کم د شعر سره هغوی کم د خپل زړه وینې خوړلي دي نو د هغې نه پته لګي چې د هغه د دې سیمې سره د دې ژبې سره د دې خاورې او د دې قام سره څومره مینه د هغه خپل درد هغه بیان کړی دی دا د دوی سره یو امانت وي د شاعرانو سره د دې لیکوالانو سره چې یو سړی په ښه توګه بیان کړي نو هغه خپل امانت دومره په صحیح توګه باندې خپل قام او راتلونکي نسل ته ورسوي نو زه وایم چې په دغه لار باندې ساحل صاحب ډېر کامیاب دی اوس چې د هغوی دا کم کتاب تېره میاشت راغلی د پښتو ادب مشرق و مغرب او تنقید یو طرف ته ماشاءالله په پښتو کې شاعري ډېره زیاته کیږي او هر دویم دریم سړی چې کوم دی نو هغه یا د حالاتو له وجې او یا د خپل مزاج له وجې او یا زموږ د پښتونخوا چې کوم کلتور دی او ناسته پاسته او یا رواج دی او یا د دې دا خوږې خوږې وږمې دي او یا مطلب چې دا ځنګلونه دي او غرونه دي نو په هغې کې د شاعرۍ دا احساس ډېر زیات وي بل طرف ته بیا موږ لږه شانتې دا ګیله کوو چې یاره نثر کم لیکلی کیږي ځکه چې په شاعرۍ کې د تحقیق د پلټنو د څېړنې د دې کار کم وي عمل دخل بس یو آمد دی آور دی وشو او یو جذبات دی وکړه په نثر کې تحقیق پکار یو نثر کم دی خدا د نثر کتاب دی په دې کې په نثر کې بیا د تنقید لکه تنقید په کومو اړخونو کېدی شي په کومو کارونو کېدی شي څنګه کېدی شي د پښتو املا لیکل څنګه نو دا د هغې دپاره ډېر زیات یو مهم او ډېر ښکلی او ګلورین کتاب دی ټکر صاحب ظلم کېږي تاسو سره ډېرې خبرې وکړو خو چونکې موږ سره وخت کم دی نو په مهمو خبرونو باندې تاسو موږ سره خپله تجزیه شریک کړه کتاب باندې خپل لګه نو ډېره مهرباني کوم ډېره مننه ګران کتونکو همدې سره زموږ د نن ورځې پروګرام چې کوم دی نو هغه سر ته رسي اجازت غواړو الله په امان